بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو مشهور متلونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ متلونه واورئ. وی خپل عمل د لارې مل دی، خپل خوله دې هم کلا ده هم بلا، او خټکی چې خټکی ته ګوري رنګ اخلي. وی خدایا لوی مې کې خو لویي را مکې، او خدای چې چاته پیخه کی نو زیان دې ورته میخه کی. او وی خیراړې لا یو گزاره لاړې، او وی خر په وهلو نه اس کیږي. خر چې د خره کم وي نو غوږ د پرې کولو وي. خر خو هم هغه خر دی خو کته یې بدله ده. او وی خر د ګل په قدر نه پوهیږي. او وی خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. او وی خوار خدای کړي نو بې غیرته چا کړي. خوار دلته هم خوار او په هندستان کې هم خوار. او وی خواره خوله او سربې خبرې. وی ځمکه هغه سوځي چې هور پې بلیږي، او چې څنګه مخ وي هغسې سپېړه، څنګه نیت هغسې مراد، او چې څه تیار وي هغه د یار وي، څه چې کرې هغه به ریبي. او وی څه جرنده ورانه څه غنم لوانده. او وی د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه، او د بعضې نرتوب نه تیښته ښه وي. او د بل په لاس مار هم مه وژنه، د بوسو لاندې اوبه مه تېروه. او د خپل څادر سره خپې غځول پکار دي. د خره مینه لغته ده. او وی د خوار مولا په اذان څوک روجه هم نه ماتي. د زرو په قدر زرګر پوهیږي، او د زورور اوبه په لوړه خیږي. د صبر میوه خوږه وي، د فقیر چې چرته ښه وي هلته یې شپه وي. او وی د ګور شپه نه په کور کیږي، د لمدو خټو لږې اوبه بانوي. د لیونو نه یا لرې یا غلې، او د مشرانو خبره د کاڼي کرخه ده. د مفت شراب قاضي هم څکلی دي. او وی د مولا په نیت می نیت دی. او وی د موچي تل خپل سپلایش کېدلی وي. د نن کار سبا ته مه پرېږده. د هر چا سره پنج خو د یار اشنا سره نه پنج. او د وچو سره لامده هم سوځي. او وی د ویش نه په تالان خوشحاله یې، دا گز دا میدان. داسې وکړه چې نه سیخ وسوځي نه کباب. او دروغ د ایمان زیان دی، دنیا په امید خوړلی کیږي. او وی دوست هغه دی چې په سخته کې پکار شي، او دومره خوره چې ازمولی یې شي. او وی دوه ګیدړانو زمری تختولی دی، ډېرې خولې ډېرې خبرې. او وی راستو سا په لویه لار ناستو سا. رښتیا چې راځي وي دروغو به کلي وران کړي وي. او ړومبی د روستي پول دی. او وی ړوند له خدایه څه غواړي دوه سترګې، روغ صورت نیمه بادشاهي ده. او زرګر د مور په نتکۍ کې هم غلا کوي. او وی زړه مې هم کیږي او ساړه مې هم کیږي. وی زه او ته راځي څه به وکړي خوار قاضي. ملګرو دا د نن متلونه ما تاسو سره شیر که په کامنټ کې راته خامخا د خپلې خوښې یو لا دوه متلې ولیکئ. اجازت غواړم د الله په امان.